بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، سلام مجدد. یک بار دیگر خوش آمدید به رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان دور سوم و زون جنوب، بازی که در دیدار رده‌بندی قرار است بین تیم‌های پکتیا و پکتیکا برگزار شود. پکتیکا لبدل برابر جوانان پکتیا، دو تیمی که در بازی اولشان برابر منتخب لوگر و همچنان خوزوانان بازی را واگذار کردند. حالا قرار است بر سر مقابل سوم تلاش بکنند. آقای حیدری قرار حالا انجام میتوان مشخص خواهد کرد که در ابتدای بازی کدام تیم آغازگر مسابقه خواهد بود. من آرش عزیزی در قسمت گزارش با همکار خیلی خوبم جمشید جان عظیمی در خدمت شما از آن هستیم و از جریان این مسابقه براتون بازی را گزارش خواهیم کرد. در ترکیب امروز جوانان پکتیا حشمت الله، برکت الله، عرب احمدزی، مدثر توحیدی و رحیم الله کریمی بازیکنانی هستند که در ابتدا بازی خواهند کرد. ضمن که در ترکیب پکتیکا لبدل قدرت الله در درون دروازه خواهد بود. حفیظ الله، محمد عیسی، ایمل، اجمل باور و ایمل خان پنج بازیکن اول تیم پکتیکا لبدل و یا شاگردان هدایت الله عزیزی هستند. از این لحظه بازی آغاز خواهد شد. بازم یادآور میشم هر تیمی که پیروز شود مقام سوم را در دور سوم جام فوتسال رادیو جوانان زون جنوب بعد از خواهد آورد. با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خداوند بزرگ و توانا سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عاشقان فوتسال. وقتتان بخیر، خوش آمدید به رقابت‌های دور سوم جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب افغانستان. نبرد حساس تیم‌های پکتیا و پکتیکا، دیدار حساس دو تا همسایه در و دیوار مقابل همدیگر تا لحظات بعد به میدان خواهند رفت. جنگ برای دست آوردن مقام سوم رقابت هاست. ببینیم که این دیدار با چه نتیجه به اتمام خواهد رسید. دیدار فاینال میان تیم‌های لوگر و البته منتخب لوگر و جوان خوست برگزار خواهد شد. برای اولین بار هست که تیم میزبان یا ولایت خوست به فاینال رقابت راه پیدا کرده است. دوباره فرصت برای این بازیکن روی زمین هست. یار شماره 4 پکتیکا لبدل حفیظ الله و طرف خودش زد و حالا روی زمین منیر احمد هست. دوباره بازی آغاز میشه، جایی که منیر خودش بازی آغاز کرده. پشت محوطه جریمه خودی فرار این بازیکن، ارسال بلند، حالا فرصت برای گل. بالش توی که انجام داد تا باید تو بس روی خط آغاز بکنه. عبدالحفیظ برای یار هم تیمی، جایی که شماره 10 هست نظر خان. فرصت بعدی حالا در این سمت، همچنان در سمت چپ زمین سیاه پوشان پکتیا صاحب توپ هست. دو بازی آغاز شد. شما که ما را میبینید میتونید که این نبرد را پیش بینی بکنید و بگویید که با چه نتیجه به اتمام خواهد رسید. به خدا سرعت گرفت میانه زمین. دوباره کاپیتان توپی که حالا رفت بیرون. کم کم هوادارای هر دو تیم و در مجموع 4 تیم بیشتر میشه در جمنازیوم. سلام ویژه خدمت تمامی شنونده های رادیو جوانان، شما که ما را میشنوید. سلام ویژه خدمت همه عزیزانی که در برنامه ویسل بیشتر شنونده بودند. چند مدت میشه که ما در برنامه ویسل نیستیم و همچنان در این رقابت ها خدمت شما عزیزان قرار داریم. این ضربه خطرناک توپی که از کنار دروازه رفت بیرون، ضربه خطرناک. عرب احمدزی بازیکن خوب ولایت جوان ولایت پکتیکا است. ستړي مشه درنو لیدونکو، ښه راغلاست درته وایو. دا د ځوانانو راډیو فیسبوک پاڼه همداراز د ژمن تلویزیون صفحه ده چې تاسو د ځوانانو راډیو فرسال جام پس ګروپورو سیالیو
لیدونکي است. دلته د دریم مقام لپاره لوبه ترسره کیږي. دوه بایلونکي لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ دي، پکتیا او پکتیکا لوبډلې. پکتیکا لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له لوګر لوبډلې ماته ومنله او په دویمه سیالۍ کې د پکتیا لوبډلې له خوست ماته منلې ده. وبګورو چې دریم مقام کومه لوبډله ترلاسه کوي. توپ په دغه شیبه کې د پکتیکا لوبغاړو په لاس البته واک کې دی، خو بالاخره له لاسه ورکوي. توپ د آوټ په لور باندې حرکت کوي. په زړه پورې لوبه په جریان کې ده. جزئیات د ځوانان راډیو په صفحو همداسې د ژمن تلویزیون په صفحو باندې تاسو البته سکرین باندې تاسو ګورئ. بیا هم لوبه په زړه پورې روانه ده. توپ د پکتیکا لوبغاړو په واک کې دی او ګورو چې کومه لوبډله کولی شي بیا هم ګلوهنه ترسره کړي. توپ د پکتیکا لوبغاړو په واک کې دغه شیبه کې د ګلوهنې فرصت ده او دلته ګول 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 په زړه پورې ګلوهنه څه کوي. دلته پکتیکا لوبغاړي له خپل فرصته پوره ډول باندې استفاده کوي او بالاخره ګول وهنه ترسره کوي. په زړه پورې ګول وهنه وه. لومړی پیل وشو د پکتیکا د لوبډلې لپاره او دلته بیا هم پکتیا لوبغاړي د شاټ په لوبولو سره ځواکمن شاټ دفاع کېږي د پکتیکا لوبغاړو لخوا. ځل بیا هم توپ په واک کې لري پکتیکا لوبغاړي. په دغه شیبه کې ګورو چې توپ د آوټ په لوري خو بالاخره له آوټه ژغورل کېږي. او ځل بیا پکتیکا لوبغاړي دغه شیبه کې توپ د پکتیا لوبغاړو په واک کې راځي. د پکتیا په موقعیت کې دلته لوبه ترسره کېږي. پکتیکا لوبغاړي البته توپ له لاسه ورکوي او پکتیا لوبغاړي هڅه کوي د پکتیکا لوبډلې موقعیت ته توپ ورسوي تر څو د ګول وهنې لپاره فرصت برابر شي. خو په دغه سیالۍ کې تر اوسه د پکتیکا لوبډله کامیابه روانه ده. یو ځل بیا هم پکتیا لوبډله د ګول وهنې فرصت لري. نږدې ده د دروازې په لور باندې. هلته بیا هم بالاخره د پکتیکا لوبغاړي د دوی مخه نیسي او بالاخره توپ د دروازې نه اخوا کېږي. خو بالاخره بیا هم یو فرصت جوړیږي. چټک شاټ او ښایسته دفاع. یا هم د پکتیکا لوبغاړي توپ نه پرېږدي. مستقیما د لوبې د میدان په مرکزي برخه کې لوبه مخته وړي. توپ د آوټ په لوري ځي او ترلاسه کېږي د پکتیکا لوبغاړو لخوا. وبګورو چې څنګه کولی شي لوبه په کنټرول کې وساتي او دریم مقام ترلاسه کړي. تر اوسه پورې لوبه د پکتیکا لوبډلې په ګټه باندې روانه ده. خو بیا هم ګورو په لومړۍ سیالۍ کې چې پکتیا لوبډلې کومه لوبه کړې وه نو په زړه پورې وه. د خوست لوبډلې پر وړاندې وروستیو کې لوبې مساوي حالت ته ورسوله او بیا هم د ګول امکان له لاسه ورکوي. نو پکتیا لوبډلې لوبه مساوي کړې وه خو بالاخره په اضافي وخت کې لوبه دوی وبلله. یو ځل بیا هم توپ د آوټ په لوري ځي. یو په زړه پورې جذابه لوبه دوی ترسره کړې وه د خوست په وړاندې چې لوبه مساوي کړې وه خو په دوهمه نیمه کې بالاخره لوبه بیا وبایلله. وبګورو چې پکتیکا لوبغاړو دوی په وړاندې نو اوس ښه لوبه روانه کړې ده او ګول وهنه یې ترسره کړې ده. د میدان په دغه برخه کې پکتیکا لوبغاړي توپ په واک کې لري. پکتیا او پکتیکا لوبډلې دي چې د یو بل په وړاندې مخامخ دي. بیا هم توپ د پکتیکا لوبغاړو په واک کې راځي. یو ځل بیا د ګول وهنې لپاره خو بالاخره توپ د پکتیا لوبغاړي ترلاسه کوي. د ګول وهنې فرصت جوړوي خو ځان رسوي پکتیکا لوبغاړي او دغه فرصت له منځه وړي. توپ د آوټ په لوري ځي او پکتیا لوبغاړي بیا هم توپ په واک کې لري. د پکتیکا په موقعیت کې لوبه ترسره کوي. د میدان په دغه شیبه کې بالاخره د ګول وهنې امکان او ګول په زړه پورې ګول ګول ګول. نتیجه بیا هم مساوي کېږي. څه ښایسته غچ اخیستنه او لوبه مساوي کېږي. د پکتیا لوبډله هم توانېږي چې ګول وهنه ترسره کړي او له فرصت نه ښه استفاده وشوه. نو بیا هم ګورو چې تر اوسنۍ شیبې پورې پایله څنګه راځي. بله دقیقا گل مساوی را تیم جوانان پکتیا به ثمر رساند. ضمنی که فرصت برای گل دوم هم دارن و فرصتی که هنوزم برای گلزنی بود اما از دست رفت. یک بار دیگر بازیکنان پکتیا منیر احمد و دنبال توپ هست برای عرب احمدزی کاپیتان سیاه‌پوشان پکتیا. پس برای منیر احمد رو عقب میره که کار بکنه با دروازه‌بانشان حشمت الله. خود حشمت عرب احمدزی حالا برای جمشید. یک بار دیگر بازیکنان پکتیا در سمت چپ. وحید الله رو به عقب. تیم پکتیا تیم ضعیف نیست. باید دست کم نگیره تیم
پکتیکا لوبدله. حتما آنالیز کردن عمل کرده حریفشانه دم پکتیکا لوبدله. آنها در بازی اول 7-0 مغلوب منتخب لوگر شدن و حالا در بازی دوم با گل نوخست و گل زود هنگام رو وارد دروازه حریف کرد. پرتاب به نفع بازیکنان پکتیکا لوبدله هست. نظرخان پاس او برای الهام، حالا ایمل خان، حفیظ الله، دوباره نظرخان برای یار هم تیمی حفیظ الله. پرتاب میگیره از بازیکنان جوانان پکتیا. حساب کار 1-1 مساوی هست. شما بیننده مسابقات زون جنوب جام فوتسال رادیو جوانان در دور سوم هستین، مسابقاتی که با میزبانی ولایت خوست برگزار گردیده. حرکت از سوی بازیکنان پکتیکا در میانی زمین، فرصت تک به تک و خروج با موقعیت دروازه‌بان پکتیا. حشمت الله دروازه تیمش نجات داد و تو به کانر فرستاد. کانر از سمت چپ شکلی گرفته برای تیم پکتیکا و پشت توپ اجمل هست، ضربی که در هر دو مرحله دفع کرد دروازه. حالا یک ضربه در سمت چپ برای بازیکنان پکتیا. حفظ توپ آنها جمشید برای عرب احمدزاده، ضربی روی دو، ضربه که در زاویه موافق و سمت دروازه شلیک شد اما راه برای گلزنی پیدا نمیکنه. آغازگر مجدد قدرت الله برای حفیظ، دوباره حفیظ الله برای الهام نیازی. ارسال این بازیکن جالب نیست. کنترل با موقع از سوی بازیکن پکتیا در هر دو مرحله ناموفق بود. عرب بازوبند کاپیتانی در دستان او بسته شده در این بازی. همچنان بازی در جریان هست. حرکت از سوی بازیکنان پکتیا سمت چپ، وحید الله، فرصت برای بازیکنان پکتیا، ضربه زمینی که اصلا برای گلزنی نمیتونه ثمره خوب باشه. خیلی راحت موقعیت از دست را برای پکتیکا لوبدله. بله دوستانو، به هم البته هر کلای در تکومه د دوسبیلی ولایتونو لوبډالو ته البته دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم اوس په ژوندۍ بڼه زموږ خپرونې د ژمن تلویزیون څخه او همدارنګه د رادیو جوانان او د ورزش جوانان د پاڼو نه البته په ژوندۍ بڼه باندې اورئ او ګورئ. خپل کومنټونه سره شریک کړئ چې د پکتیکا او پکتیا ترمنځ به البته اتلولي څوک خپله کړي، لکه څنګه چې په لومړنۍ نیمه لوبه کې البته موږ تاسې شاهدان هم لیدل چې لوګر البته پکتیکا اوه ګوله ووهلی، خو پکتیکا یو ګول هم ونه سو وهلی، خو اوس یو ګول د توپیر په رقم سره البته چې دوی وکړی سو د پکتیا لوبډلې ته البته یو ګول یې ترسره کړ. نو دا هم د ویاړ ځای ده د پکتیکا د لوبډلې لپاره. اوس هم بیا توپ د پکتیا د لوبغاړو سره دا غواړي چې د پکتیکا دروازې باندې برید وکړي. نو وګورو چې دوی ګول که وهلی سي او که یې نسي وهلی. هره لوبډله البته د دې په هڅه د دې په کوښښ کې ده چې اتلولي خپله کړي او ښایسته ښایسته ګولونه ترسره کړي. بیا هم البته توپ د پکتیا له لوبډلې سره په ډېره چټکۍ سره البته د مخالف ټیم په لور باندې روان دی، غواړي چې په یو ضربې سره البته ګول ترسره کړي او په خپلو کې یو بل ته توپ پاس باندې اچوي. نو وګورو چې د دویمې نیمې لوبې البته اتلولۍ څوک خپله کولی سي. نو بیا هم البته د پکتیکا د دروازې په لور باندې د پکتیا له لورې نه یو ښایسته شوټ و، خو وی نسو کولی چې ګول ترسره کړي. البته ځینې وړې وړې تېروتنې دي دوستانو چې یوه تېروتنه د یوې لوبډلې د ناکامۍ سبب هم ګرځېدلی سي. بیا هم توپ د پکتیا د لوبډلې سره ده، البته غواړي چې پکتیا باندې برید وکړي خو برید یې ونه سو کړلی. دوستانو ځینې وړې وړې تېروتنې دي چې له هرې لوبډلې نه البته رامنځته کېږي. نو که دغه تېروتنې دوی تکرار نه کړي نو مطمئن یم چې دوی به دغه ګول په ډېره اسانۍ سره ترسره کړي. بیا هم البته توپ د پکتیکا له لوبډلې سره دا په ډېر کوښښ هڅه کېده چې په پکتیا باندې ورمنډه کړي او ګول ترسره کړي.
بیا هم توپ د پکتیا له لوبډلې سره ده او د پکتیکا په دروازې باندې ور برید شو یو بل ته پاس اچوي او ښایسته ګول و دوستانو بالاخره هغه وایي چې غوټې پسې وهې په لاس به درسي هغه متل دی دوستانو. نو بالاخره دوی هغه خپل کوښښ او هڅه وکړه او ګول یې ترسره کړه. البته پکتیا وکړلی شو چې دویم ګول هم په پکتیکا باندې ترسره کړي. بیا هم البته پکتیا د پکتیکا په څېر ونې خو بېرته پکتیا البته توپ له پکتیا نه اخلي او غواړي چې د پکتیا په دروازې باندې ور برید کړي او دویم ګول ترسره کړي. البته بله دوستانو تاسو زموږ ژوندۍ لوبې همداوس کولی شئ چې د ژمن تلویزیون البته په ژوندۍ بڼه باندې واورئ او ووینئ او ترڅنګ یې که چېرته تلویزیون سره لاسرسی نه لرئ نو ټلیفون له لارې نه هم کولی شئ چې د رادیو جوانان ولیکئ او همدارنګه ورزش رادیو جوانان ولیکئ. په فیسبوک پاڼه کې زموږ لوبې البته دغه په زړه پورې لوبې چې د دوه سویلي ولایتونو ترمنځ البته له سهار راهیسه تر اوسه پورې البته روانې دي نو کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه باندې وګورئ. البته د پکتیا په لور باندې ټوپ روان و لږ پاتې و چې ګول ترسره سي. دوستانو خپل نظرونه کومنټونه کولی شئ چې له موږ سره شریک کړئ چې پکتیا او که پکتیکا کومه به البته اتلولي خپله کړي. هره لوبډله البته د دې کوښښ او هڅې په کوشش کې دي چې البته اتلولي خپله کړي خو زیار او کوښښ ته ډېره زیاته اړتیا ده. بیا هم البته توپ د پکتیا له لوبډلې سره ده او د پکتیکا دروازې په لور باندې روان دي. وبګورو چې دوی ګول وهلی سي او که یې نسي وهلی. البته هره لوبډله زیار بسي او هر لوبغاړی هم ډېر زیات ستړی دی کوښښ کوي چې وکولی سي د مخالف ټیم باندې البته برید وکړي او ښایسته ګول ترسره کړي. بیا هم البته توپ د پکتیکا له دروازې سره ده. وبګورو چې په پکتیا باندې البته دوی بریالي کېدلی سي د ګول وهلو په ترڅ کې او که نه. بیا هم ښه راغلاست درته وایو لیدونکو په زړه پورې لوبه تاسو ګورئ. د پکتیا لوبډله توانېدلې ده چې دوه ګولونه ترسره کړي نو ګول وهونکي پیاوړي دي ځکه په لومړۍ سیالۍ کې هم د خوست په وړاندې ډېر ښه ګول وهنې ډېرې وکړي او دغه سیالۍ کې هم دا د دوه ګول وهنې ترسره کړي دي. ولې برعکس بیا د پکتیکا لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې هېڅ ګول وهنه نه وه کړې او په 0-0 یې له لوګر نه ماته منلې. یو ځل بیا هم د آوټ په لور باندې توپ ځي او د ګول وهنې فرصت له لاسه ورکوي. بیا هم د پکتیکا لوبغاړي توپ په واک کې لري. دا میدان په ښي اړخ کې بالاخره د پکتیکا لوبغاړي برید کوي او بالاخره د یو بل ته په پاس کولو سره مخکې ځي خو دلته بیا هم د پکتیا لوبډلې ورته چانس نه ورکوي. بیا هم د پکتیا لوبغاړي په دغه شیبه کې توپ په واک کې لري. د میدان په ښي اړخ کې د ګول وهنې فرصت رامنځته کېږي او دلته توپ له لاسه ورکوي او بیا هم د پکتیکا لوبغاړي په دغه شیبه کې د میدان په ښي اړخ کې توپ وهنې ته دوام ورکوي خو بالاخره بیا له لاسه ورکوي او د ګول وهنې فرصت ښایسته دفاع په زړه پورې دفاع. بله فرصت خیلی خوبی رو بازیکنان پکتیا از دست دادن. حالا در سمت چپ حرکت سوی بازیکنان پکتیکا لوبډله. حفیظالله ضربه راهی درو و باز هم مدافعان جوانان پکتیا هستند که دفاع از چنگ دروازشون بیرون میسازند. حشمت الله باز برای یار همتیمی منیر احمد و دنبال توپ هست. دوباره الهام توپ گیری میکنه برای حفیظالله. پرتابت میگیره از بازیکنان پکتیا. نه ضربه دروازه هست و حالا بازی رو آغاز میکنن بازیکنان پکتیکا با حفیظالله. پاس برای الهام در جهانی دروازه کار خطرناک از سوی بازیکنان بنفش پوشان پکتیکا. دوباره بازی رو متوقف کرده و ظاهرا یک ضربه ایستگاهی چسبیده به خط محوطه جریمه شکل گرفته. نتیجه 2-1 است و شما بیننده این مسابقه در دیدار رده‌بندی هستین، جایی که در سالن فوتسال ولایت خوست برگزار گردیده. ضربه راهی دوره
عرب احمدزی به شکل خطرناک به بیرون رفت. قدرت الله بازی در جریان هست، چنان بازیکنان پکتیکا، یعنی تغییرات زیاد وارد ترکیب تیمشون کرده شاگردان هدایت الله عزیزی. وزیر تو میزنه بازیکنان پکتیکا و توپ مستقیما به بیرون میره و نمیتونه حفظ توپ داشته باشه بازیکنان پکتیکا. اجمل باور یک از بازیکنایی که تشنه گلزنی بوده در این دیدار، اما پاش به گلزنی باز نشده، حسرت گلزنی رو خورده در بازی اول. آنها 7-0 در بازی اول مغلوب منتخب لوگر شدند. بله دوستان، بیا هم هرکلی در تکول البته د لوب پاتې برخې ده، البته توپ د پکتیکا له لوبډلې سره ده او ډېر په هڅه او کوښښ کې دی چې په پکتیا باندې برید وکړي او ښایسته ښایسته ګولونه ترسره کړي. تاسو همدا اوس د ژمن تلویزیون همدا اوس زموږ ژوندۍ البته لوبې وینئ او همدارنګه د ځوانانو راډیو د ورزش راډیو جوانان له طریق نه البته زموږ لوبې په ژوندۍ بڼه البته لیدلی سئ او کتلی سئ، خپل نظرونه سره شریکئ چې پکتیا او که پکتیکا کومه لوبډله البته اتلولي خپله کړي په د دواړو ترمنځ. خو تر اوسه لا خبره معلومه نه، ځکه د لوبډلو ترمنځ پرې هېڅ کله سړی مخکې له مخکې البته وړاندوینه کولی نه شي چې دا لوبډله به یې ویسي او که به دا ونیسي. اوس توپ د پکتیکا له لوبډلې سره ده او کوښښ کوي چې په پکتیا باندې البته برید وکړي او ښایسته ښایسته ګولونه ترسره کړي او خپل غچ ورنه بیرته واخلي. نو وګورو چې بالاخره دا گیم تر کوم ځای پورې رسېدلی شي. اوس هم البته توپ د پکتیا سره ده او مخ په پکتیکا باندې ور روان دی. نو بیرته توپ له پکتیا نه واخیست، البته پکتیکا تر اوسه پورې په بریالیتوب سره البته روانه ده 2-1. البته پکتیا البته همدارنګه کوښښ کوي چې ښایسته ګول ترسره کړي او همدارنګه پکتیکا تر اوسه پورې یو ګول وهلی او پکتیا هم 2 ګولونه. دوستان وګورو چې پکتیکا دغه یو ګول په دویم ګول باندې بدلولی سي او که یې نسي بدلولی. همدارنګه توپ همدا اوس د پکتیکا له لوبډلې سره دا مخ په پکتیا باندې روان دي، غواړي چې د پکتیا په دروازې باندې ګول، ښایسته ګول، ډېر ښایسته ګول و دوستانو. هغه زیار او منډې تړلې چې وکړې بالاخره البته بې پایلې پاتې نه سوې او هغه ځان یې چې څومره ستړی کړه بالاخره هغه ګول یې ترسره کړه دوستانو. ډېر ښایسته ګول و په دې علت چې همدارنګه بیا هم ورته وځلیږي او ښایسته ښایسته ګولونه ترسره کړي. هر ګول چې هر لوبډله ترسره کوي په مغه کچه باندې بیرته تشویقیږي دوستانو. نو تاسو هم کولی شئ چې خپل ښایسته ښایسته کومنټونه سره د ځوانانو راډیو او همدارنګه د ورزش راډیوانان په پاڼو کې را سره شریک کړئ چې کومه لوبډله وه البته اتلولۍ په سویلي زون کې ترسره کړي.